بسم الله الرحمن الرحیم ولا نفرق بین احد من رسله. موږ د الله تعالی د رښتینو استازو ترمنځ هیڅ ډول فرق او توپیر نه کوو. موږ په ټولو باندې یو شان او برابر ایمان لرو. زما ډیرو قدرمنو ښاغلو او منلو دوستانو سلام او ښې چارې. نن د حضرت عیسی بن مریم علیه السلام د زوکړې 2026 کال او لومړۍ ورځ ده. زه د کون او کائناتو د ستر خالق دربار ته لاسونه لپه کوم او د عذر زولۍ ورته نیسم چې دا کال زموږ او ستاسو د ټول انسانیت لپاره د 8 میلیارده انسانانو لپاره د خوښۍ، ښېرازۍ، سوکالۍ او بریاوو کال وګرځوي او داسې کال چې د جنګونو، شخړو او وینو او دردونو نه پاک کال وي. دوستانو، د ارکیالوجي یا د لرغونپېژندنې پوهان په دې باور دي چې انسانانو له لسګونو زرو کالو راهیسې د جنتري کارول پیل کړي. خو دوی فکر کوي چې د لومړي ځل لپاره د سومریانو مدنیت یا تهذیب یا دغه قوم چې دوی د حضرت مسیح د پیدایښت نه 4.5 کاله وړاندې د فرات او دجلې د سیندونو په منځ کې چې دا په بغداد کې دي یا په عراق کې دي دلته تیر شوی دی. دوی اول ځل لپاره شروع کړله. بیا 1000 کاله وروسته د نن نه 3.5 کاله وړاندې بیا لرغوني مصریانو بله جنتري یا کلنډر د ځان لپاره جوړ کړ چې هغې د 12 په زیات 14 میاشتې درلودلې او جالبه یې دا وه چې د وروستۍ میاشت یوازې 15 ورځې وه او دا ټولې د قمري حساب نه وي، شمسي نه وي. خو د لومړي ځل لپاره بیا د رومن امپراتور جولیس سیزار نومېده چې دا د حضرت مسیح د پیدایښت نه فقط 4 کاله وړاندې ووژل شو. دې سړي د قمري تر ځایه د شمسي جنتري هم شروع کړله او دغه 12 میاشتې درلودلې او 365 ورځې درلودلې. بیا د لومړي ځل لپاره دغه موږ تاسو چې مروجه اوس چې کوم د ملګرو ملتونو د 195 غړو هیوادونو له جملې څخه 168 هیوادونه یې کاروي، همدغه اوسنۍ جنتري. دا د رومن یو مشهور دغه پوپ د هغې ګریګوري 14 نومېده چې دا په روم کې و او د لومړي ځل لپاره وویلې چې د نن نه وروسته یعنې د 1502 کال نه وروسته به د کال پیل به د حضرت مسیح د ولادت یا د پیدایښت لومړۍ ورځ ګڼل کېږي او همدغه 12 میاشتې دي او 365 ورځې دي چې بیا یوه ورځ زیاته شي هغې ته کبیسه کال موږ تاسو ورته وایو چې 366 ورځې کېږي. د دې ترڅنګ پوهان فکر کوي چې د دې یوازې دغه جنتري نه ده بلکې د دې ترڅنګ 22 نورې جنتریګانې هم شته دي چې په هغې کې چینایان خپل ځان دپاره جنتري لري، عبري یهودان خپله لري او هندوان دغه چې تقریبا د سنسکریت کې ورته اشارې شوي دي هغوی خپله جنتري لري. موږ او تاسو د میلادي ترڅنګ شمسي قمري او شمسي هجري چې دغه دوه کلونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت نه د مکې نه مدینې منورې ته د دغه نه شروع شوي دي. د دې مشهورو جنتریګانو ترمنځ یوه بله مشهوره جنتري هم شته چې هغه د افریقا په شمال کې بالخصوص په الجزایر کې امازیغي ورته وایي او د بربر قوم دی چې د دوی په حساب باندې دغه جنتري د دوی د حضرت مسیح علیه السلام د پیدایښت نه 950 کاله وړاندې پیل شوې ده. قدرمنو دوستانو، شک نشته چې په تېر کال کې موږ او تاسو ډېر څه ګټلي او ترلاسه کړي وي. مثلا چا به ډېر نوې شهادتنامې به اخیستې وي، علم، مهارتونه، تجربې، پیسې، ډېر څه به یې ګټلي وي. د مشکلاتو په وړاندې صبر او مقاومت به زده کړی وي او همدارنګې دوی به کورنیو ته به نوي ګلالي ماشومان به یې راغلي وي چې یقینا دا ټول د خوشحالۍ خبرې دي او دا زموږ د راتلونکي لپاره د یو غني تجربې یو اساس او بنسټ کېدلی شي. په عین حال کې موږ او تاسو ډېر څه به له لاسه هم ورکړي وي. مثلا ډېر خپلوان، ډېر دوستان، نږدې خواخوږي موږ د لاسه ورکړل او د ابدیت په سفر باندې د الله تعالی لوري ته لاړل. زموږ او تاسو متاسفانه دغه ملي روحیه تته شوه، منځ کې نفاق او واټن زیات شه، پراخه شه. دا یو لویه دغه ده، یو مصیبت دی او دا یو لویه بدبختي زه ورته وایم. همدارنګې موږ او تاسو ډېرو خلکو به په مالي لحاظ به ډېر تاوانونه به یې کړي وي، مګر کامیاب انسانان هغه دي چې همیشه د خپلو تېروتنو او غلطیو څخه درس اخلي او د آینده لپاره ښه پلانونه جوړوي او څنګه کولی شي چې څنګه خپله آینده روښانه کړي. په همدې هیله مینه او مننه. ملکزی رب مو له سوړ باده وساته.